السلام علیکم ملګرو. سولر پلیټ چې دی نو مکمل ارزان شول کنه، حکومتي ریټ یې راغی مارکیټ ته. نو تاسو ځان خبر کړئ چې حکومت چې دی نو سولر پلیټ چې دی نو هغه اوس په 100 روپۍ باندې ورکوي او زمونږ په مارکیټونو کې په 100 روپۍ باندې خرڅېږي. ملګرو نو ویډیو را سره مکمل وګورئ چې تاسو ته هم پته ولګي. او دا کومه سولر پلیټ چې خرڅېږي، سولر پینل چې خرڅېږي نو دا د کیلو په حساب باندې خرڅېږي چې په کیلو په 100 روپۍ دی. ملګرو نو ویډیو را سره مکمل وګورئ کنه، ځان ته خبر کړئ کنه. سبا که تاسو سوچ وکړئ په مارکیټ کې تاسو اخلئ کنه حکومتي چې دی نو یو ریټ او دی 10 چنده څه کوي ګرانې خرڅوي. نو تاسو هم ځان خبر کړئ کنه چې بله ورځ د مارکیټ ته ورځئ نو تاسو به پته وي چې د دې سیس دا ریټ حکومتي نو چې دوی له په څومره باندې پکار ده چې دوی موږ له په څومره باندې راکړي. نو راځئ کنه چې زه درته ښیم چې دا چې کومه خرڅېږي نو دا په کیلو په حساب باندې خرڅېږي. ملګرو 150 واټ چې دی نو دغه 5000 روپۍ دي، او د 250 واټ چې دی نو هغه 6000 روپۍ دي، او 300 واټ چې دی نو هغه 8000 روپۍ دي، او 350 واټ چې دی نو 10000 روپۍ دي، او 400 واټ چې دی نو دغه 11000 روپۍ دي. 450 واټ چې دی نو دغه 12000 روپۍ دي، او 500 واټ چې دی نو دغه 13000 روپۍ دي. 540 واټ چې دی نو دغه 14000 روپۍ دي، او 600 واټ چې دی نو دغه 15000 روپۍ دي، او 650 واټ چې دی نو دغه 16000 روپۍ دي، او 700 واټ چې دی نو دغه 17000 روپۍ دي، او 750 واټ چې دی نو دغه 18000 روپۍ دي، او 800 واټ چې دی نو دغه 19000 روپۍ دي، او 850 واټ چې دی نو دغه 20000 روپۍ دي، او 900 واټ چې دی نو دغه 21000 روپۍ دي، او 950 چې دی نو هغه 22000 روپۍ دي، او 1000 واټ چې دی نو هغه 23000 روپۍ دي. نو ملګرو دا نوی ریټ راغلی دی مارکیټ ته، نو تاسو هم په دې باندې غور وکړئ او ځان سره دا نوټ کړئ چې بله ورځ تاسو ته پته وي چېرته مارکیټ ته لاړ شئ سولر پینل یې اخلئ. که تاسو ته سوچ وکړئ نو په پاکستان کې خو د بجلۍ دا حالت دی نو هر سړی غواړي چې ځان ته سولر پینل ولګوم، سولر پلیټ ولګوم، سولر سیسټم ولګوم. ملګرو نو هغه چې لګوي نو هغو سره بیا ډېر زیاتې کېږي په مارکیټ کې چې دی نو هغه چې یو ریټ حکومت یو ریټ نو دوی پکې 10 چونده 11 چونده څه کوي هغه ګران خرڅوي. نو تاسو ته به هم پته لګېدلي که نه چې د نوی ریټ راغلی دی مارکیټ ته سولر پینلو د سولر سیسټمو. نو ځان د دې نه خبر کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ چې زمونږ د نورو پښتنو ته هم ورسي چې څوک ورسره هم زیاتې ونه کړي.